تازه خبر: رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له 2 میاشتو رخصتۍ وروسته له کندهار څخه کابل ته ورسید او خپلې زړې دندې ته ادامه ورکړل. دا چې ملا حسن اخوند ولې خپلې دندې ته یو ځل بیا ستون سو، په اړه یې لوړپوړو چارواکو څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت رئیس الوزرا له کندهار څخه له خپل 2 میاشتني سفر وروسته کابل ته راستون سو. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمي وایي چې د دې ډلې مشر ملا محمد حسن اخوند له آرام او درملنې وروسته کابل ته راستون سوی دی. ښاغلي کریمي په ټویټر کې یو ویډیویي کلیپ خپور کړی او لیکلی دی چې ملا محمد حسن اخوند د طالبانو د مشر امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده په امر نن دوشنبه د سرطان 26مه کابل ته راستون سو. نوموړي زیاته کړه چې ملا محمد حسن اخوند به د رئیس الوزرا په توګه خپلې دندې ته له رسېدو سره سم خپلې وظیفې ته دوام ورکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد 2 میاشتې وړاندې اعلان وکړ چې ملا محمد حسن اخوند د کوچني اختر په رخصتیو کندهار ته تللی او هلته د ناروغۍ له امله استراحت کوي. طالبانو په موقت ډول د ملا محمد حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالکبیر د رئیس الوزرا په توګه ټاکلی و. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.